تازه او مهم خبر د پاکستان او ایران پر پوله د ډزو پیښه کې 4 پاکستانیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د څو نه پوره الله سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان بلوچستان کې د ایران سرحد په څیرمه واشک سیمه کې د ډزو یوه پیښه کې لږ تر لږه 4 پاکستانیان وژل شوي او نور ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وایي د پیښې ښکار شوي ټول کسان د بلوچستان د رخشان سیمې اوسیدونکي وو. د واشک ډیپټي کمشنر افسر نعیم عمراني بي بي سي ته د دې پیښې په هکله وویل پیښه تېره شپه جودر نومې هغه ځای کې شوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ پرې تګ راتګ کیږي. نوموړی افسر وایي د پیښې ښکار شویو کسانو په یو خوړ کې په ګاډو کې سپاره وو چې ډزې پرې شوي دي او په وینا یې دا داسې لار ده چې معمولا قاچاقیان پرې ځي راځي. نوموړی زیاتوي د پیښې ځای ته پاکستاني ځواکونه لاسرسی نه لري او دوی په دې هکله پلټنې پیل کړي دي. د واشک سیمې یو بل ځای افسر محمد عمر جمالي هم د بي بي سي له خبریال محمد روحان سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او په وینا یې سیمه ییزو چارواکو ملیشه ځواک لویس ته د دې پیښې د پلټنو امر کړی دی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شوی خبر تر بیا خیر چارې ښه وخت.